هريره صاحب راغی ته ما مور دا تا ته کنځل کوي ما مور دا تا ته خیرې کوي مدینه کې ابو هريره صاحب سره وه او ای تا ته کنځل کوي پیغمبر علیه السلام ته یې وی خیرې ورته وکړه چې ویښې وځي تاسې مور ته څه کومه که نه نبی علیه الصلاة والسلام وی الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړي خیرې ورته نه کولې کنځل یې ورته نه کولو دعا ورته وکړه او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه مور مسلمانه شوه زه وایم پرون وي عدالت کې او بل ورځ سړی مړ کړی دی هغه سړی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بېدبي ګستاخي کړې وه ځان ته پیغمبر ویلیو ځان ته عیسی علیه السلام کله ویلیو کله ځان ته د مرزا غلام محمد روحاني زوی ویلیو په نیټ او په فیسبوک باندې ویلیو او دا د 2018 نه په هغه باندې کیس او مقدمه وه په عدالت کې د جج په مخ کې د وکیلانو په مخ کې سړی وویشتی شو خلک وی خو شو بدو شو زه وایم ګوره یو کار دی په دې دنیا کې د خلکو یو زمونږ پیغمبر سی کړی دی چې هغه پسې به خندنې کوي زمونږ د پیغمبر بېعزتی به کوي کله به امریکا کې کافر راپاسي او قرآنونه به سیزي کله به په ناروې کې کافر راپاسي او د پیغمبر علیه السلام پوټو به جوړوي د خنزیر په شکل باندې د بل بدرنګ شکل باندې او قرآن باندې به راپاسه خپې ږدي او خندنې به په پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې کوي کله به بل ځای کې سړی راپاسي په هغه نیوزیلینډ کې او هغه به د خلکو په مخ کې په میله کې په جمع کې قرآن سیزي کله به قرآن په لیټرین کې غورځي کله به پیغمبر ته کنځل کوي کله به په میډیا باندې یو سړی راشي او یې لکه د هغه پیغمبر چې هغه ستاسو دپاره الله ته دواګانې کولې هغه پیغمبر دا تاسو د مسلمان غیرت ګورئ که څه کوئ دا باد د زمانې چې مونږ چیرړي هسې نه ده دا بادو د زمانې چې مونږ چیرړي هسې نه ده دا ګوري چې د مړو ایرو کې سره بصریم شته دا کافر چې وخت په وخت باندې د مسلمانانو د پیغمبر بېعزتی کوي د مسلمانانو د کتاب بېعزتی کوي او خندنې ورپورې کوي زما خیال دی دی د پښتون غیرت ګوري وی پښتون په دنیا کې واحد هغه قوم دی واحد هغه قوم دی چې دنیا کې هر طاقت کفري سره جنګېدلی دی هر طاقت سره سر جنګولی دی او سر یې وله مات کړی دی سیوا د دې نه چې د پښتون په تاریخ کې دا نشته چې پښتانه د چېرته پیغمبر ته مقابله کې ولاړي د پیغمبر مقابله کې د پښتون قوم په تاریخ کې جنگ د پیغمبر سره نشته ولی پیغمبر سره مینه وه پیغمبر سره امن و پیغمبر سره خوږه پسته وه پیغمبر سره خواږه اخلاق و او پښتانه د پښتون نیچر دا دی چې دی په خوږه پسته او په مینه په محبت دوزخ ته هم تا سره ځي او په زور په جبر په تشدد جنت ته هم نشي بوتلی هغه پښتانه چې زه وایم د هغوی تاریخ دا دی تاریخ دا دی چې ټول عمر په اسلام باندې په قرآن باندې ننګ یې کړی دی غیرت یې کړی دی نو ټوله نړۍ کې چې ظلم نن شروع دی دومره بېکوره خلک دومره بېکندرو خلک په دنیا کې قسم دی که بل څوک یې بې د پښتنو نه ورشه وزیرستانونه وګوره ورشه هغه ممند علاقې وګوره ورشه دې ټوله دنیا کې پښتانه وګوره افغانستان کې وګوره چې بې کوره دي او ډېر یتیمانان دي نو قسم دی دا به پښتانه بچي